ته ویلی شي دا کوم مقام دی ته ویلی شي قلیب بدر دا خاص کویو چې کله نبی پاک علیه الصلاة والسلام ته د بدر په مقام باندې عظیم فتح او کامیابی میلاو شوه او یا کسانی د مشرکانو نه او د قریشو نه او د کافرانو نه قتل کړل نو نبی پاک او صحابه هغه په دې کې وغورځوله او په دې کې بیا نبی پاک علیه الصلاة والسلام دې ته خاص خطاب کړی دی او هغه خبرې په روایتو کې راغلي دي. عمر فاروق ته نه تپوس کې چې دا ستا خبرې اوري نبی اسلام ورته وفرمایل چې زه دا ډېرې ښې اوري او الله تعالی ورته دا خبرې د نبی پاک علیه الصلاة والسلام واورولې او دا لوی ظالمان جابرانو چې نبی پاک علیه الصلاة والسلام مجبوره کړی و چې د مکې نه خپل وطن پرېږدي خپل کلی پرېږدي او مهاجر شي او مدینې ته راشي او نبی پاک علیه الصلاة والسلام سره ډېر زیات ظلمونه کړي وو او نبی پاک علیه الصلاة والسلام چې کله د مکې نه راواته واپس یې مکې ته وکتله او ورته ویلې چې ته په دنیا کې محبوب ترین ځمکه ماته محبوب ترین کلی که چېرې د دشمنانو زه نه ویستلې زه به ستا نه نه یې وتې. نبی پاک علیه الصلاة والسلام د دې ظالمانو د وجې نه څه پرېښودله خپل کلی او وطن یې پرېښوده او بیا چې کله د بدر واقع وشوه صحابه 313 کسانو دشمن هغه غټ لښکر و 1300 یا 1200 کسانو هغه په اصلي باندې ښه برابر و لیکن الله تعالی فتح د ملائکو په سبب باندې صحابه او نبی پاک ته ورکړه او د عظیمه غزا صحابه وګټله نو په دې کې هغه اویا کسان مردار شول او دې کې ور وغورځوله او بیا په دې کې غټه فایده دا وه چې اویا کسان الله نبی دوسرا جگہ ہے بیا اویا کسان د کافرانو نه نبی پاک علیه السلام او صحابه ځان سره قیدیان مدینې ته یوړله نو عظیمه فتح او کامیابي صحابو ته په دې مقام کې ملاو شوې وه او دا وروسته چې کوم جماعت ته تاسو ته ښکاري دې ته مسجد عریش وایي صحابو دغلته دمه کړې وه او دا مکمل میدان چې کوم تاسو ته ښکاري دې ته ویلی شي میدان بدر نبی پاک علیه الصلاة والسلام د دین اسلام اولنۍ غزا په دې مقام کې کړې وه او یو عظیمه فتح او کامیابي اسلام ته او صحابو ته او نبی پاک ته ملاو شوې وه. الله تعالی دې وکړي چې موږ د نبی پاک قربانۍ نه هېرې نه کړو او الله تعالی دې موږ صحیح